دکان پته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیله د وحید ګل دکان. خوشحالی پکی حرام شتول خفگان دے سراسر دی خبروں میں پا حالات ما پورا پورا دے کرے تحقیقات. جلال خان او عزیز خان شانور اسٹوڈیو نا فلم شپونکی والا من فرمائش کہ دی وقت موږ سره غلي په خپل موټر کې دا کیسټ موږ پتنګي کې ډکو وسونه کی وسره وغټ شیطان پنامه بیا د دل ګل رحمان او درا وړي د برندلوري کډا او کی سوال درنا نشي ګډا وډا आमिर सैद पटूल रुनो क्यों मशरा देर पमीनो सातली खपल मोरा او د درباغ او پدی باندې سمسورا نو خوشالي وای خبر نو د ځانا خپل قسمت باغلی را پیخا ورته ګرانا او سلمی توبلا چې قریب شو هلکان او په موسم د بهار راغی خزان او غرض دا چې خدای ته واغستله مورا مرګ ظالم کړلو روان د مینې کورا مور یې مړه شوه دوی ته پاتې یتیمان شوه در په در خاورې په سر دغه خواران شو او د مور غمې شو دله نه راچاپېره او باقي ژوند په جادانو شو ګنډېر د تنګینا یې فرمایش کوي وحید ګل ګلزار میسل خان حنیف الله حضرت غلام اکبر کامل محمد پرویز او سیار ګل سلیکوی پازنا دیم وادو غلامانو کړو خيارانو اوس بنور عمر شګان د یتیمانو ګل رحمان په عمر په خزه جنوا د ځوانې په نشمستالي ونوا نو په جوبن کې واو ترا ګرځیدلا نو هلکانو ته بهر وخو ګریدلا په نامه به رحمت دغه کم زاده او دې کوم اصلي نه کاته خپل حیاته نو همیشه به زمانو سره جنګو نو دا خواران د دې مېرې د لاس تنګو نو پلارې هم بکاو خزي تډیر کارو او نه دې پرې کولې شو گزارو او دې خبيث ما ورته هم نکاو غږ او په طرف باندې خزي و دا برګ نو ګل رحمان د خپل خزینه مجبورو نو په کال کې خپل زامنو تا تربورو او پلار چې دې سره کوي دغه
داسې کار او نوران شاه څوک به بچاو کړي اعتبار خدای دې ړوند کړی ظالمه ګل رحمانه تا کې دومره ترس نشته دی شیطانه بې رحمه کوي وهي خو میره نه ده وایه ستا ورسره څه باندې کینه ده دوی ظلمونه پې شروع کړه رنګارنګه دا خواران شي د میرې د لاسه تنګه په پردي اولاد د چا زړګی خوږېږي او خپلې نشته په پردو کله ترسېږي او یو ورځ امیر صاحب ویل زمارونو پلار زموږ نه پردی شوی دی ګلونو او زموږ دلته ګزاره نه کېږي نوره نو که مو خوښوي چې ځو سو د دې کوره انور صاحب ورته ویلي لالا ښه ده او د دې کوره په وتو زموږ پیدا ده رخصت راکړه ملا بانګ وخت به وځمه او نصیبه چې چرته وي هلته به ځمه او ګل زمین ویل زه هم ځمه کراچۍ ته چې دا کور شي خوشی پاتې میرنۍ ته کراچۍ کې به کومه مزدوري خپل نصیب را پېښه کړي د خوارینو او په سلا باندې د کوره شي رخصته دروغ نه دي سراسر دي حقیقته انور صاحب لاړو په فوج کې نوکر شو او د سپېره کاله نه واتو بهر شو او ګل زمین لاړلو سیده کراچۍ ته هلته ملا یو تړله مزدورۍ ته کراچۍ ته چې کوم وختو رسېدله یو سړي سره په کارو لګېدله او که دې خوښه وي نو تا دلته پرېږدمه خوب دې کېده لږ د کور په طرف ځمه امیر صاحب سره به سکړي پلار او مور موره نوران شاه خبرې واخله لږ د کور دوی خو پرېږده چې کوي خپل کاروبار او د کاله په حال یې ځان که خبردار امیر صاحب دلته کې پاتې په کاله شنو او ورځې شپې یې تېراولې په قلات په دې ځای کې عالم صاحب نومي سړی و تربور د ګل رحمان اور ګفتار په ګاون کې اوسېدو دغه بد ذاتنو بې رحمۍ سره یې واغشتله لار ګل رحمان او میر صاحب چې به کور نه وه بې رحمۍ به راغوښتو ځان له پټیار نو بې رحمۍ به سترګې تورې شونډې سرې کړې نو عالم صاحب ته به یې کاوه ډولو سینګار او تورو بل له به یې د عطرو پونه ورکړه تیل به یې پورې کړه په زلفو خوشبودار نو عالم صاحب ته یې ویل د زړګي سره او خفه نه شي یم ستا د غاړې هار نه بې رحمه پرې د سرو ماله تېره دی ورکړی او د ټول بدن اختیار او په یو بل باندې باغ دړه راټولو او ګل رحمان نه دی د حاله خبردار او دوی خو پرېږده چې په مینه کې غرقاب وي وړاندې وګوره قدرت د کردګار یا به ورځې ناګهانه امیر صاحب او کور ته راغی په کوټه کې وګڼار نو امیر صاحب شوخ په نیولې غوږ یې کېښو ګورې څه چې پروت دی مور سره و یار نو عالم صاحب او مور یې ولید بې حجابه دا غوسې نه تاو راتاو شو لکه مار او لکې وایي که ورځمه خو تش لاس یمه دا سودا یې زړه کې راله په بار بار او راشه مور زه د دې ځایه واپس شه او سموده به خاموشي کړمه اختیار که ژوندی ومه موقمه ورله ګورمه عالم صاحب به چرته مړ کم په اعتبار زه ګلزار او وحید ګل به یم خوشحاله نو او چې ژوندی وي عالمګیر محمد ابرار وګرځه پکې
سید مونږه ولیدو پجار نورات ښکاری چې د برنا واپس لاړو خدای دې خیر کړي په غوسه وتلی بار نو اوس به څه کېږي تجویز راته راښایه خیر مو نشته که خبر شي د ده پلار نو عالم سید ویل چې خاوند دې کله راشي ورته خپو کې ځان په ځمکه کړه ګزار ورته جاړه چې د زوی راواچو لاسو ما ته کور کې د ساتلی زیناکار او زه ورځمه هسې نو چې اوس څوک راشي په کوټه کې نه شو دواړه راایسار عالم سید د کوره ووته په هنره بې رحمې خپلې جامې کړې تار په تار ای نوران شاه توکان عمر به یې لړوي که نه او نن سبا چې څوک په ښځه کړي اعتبار کور کې جوړ کړې نن غوبل دی بې رحمې ویل ته تو څه نه خبره ما ته کور کې د ساتلی دی اندره او حرمونه دې راوړې ګل رحمانه خدای دې داسې پیدا نه کړي د هېچا نه او ګل رحمان حرامي دې زېږولی او دغه زوی دې ما ته لاس دی راچولی او حرامي دی نه په خور دی نه په موره او بېعزتي یې زما کړې ده په زوره او برنا حقه یې زه یم شرمولی او که پښتوني ګل رحمان زوی به ولي نو ګل رحمان ویل ښځې مه کوه نور شوره او هسې نه چې را خبر شي کلی کوره او بندوبست به یې زه وکړم بېګاله او چې څوک نه کړي خبر د دغه حاله او چې وده شي په ودو بیا را ایسار کو بېګا شپه کې به دا کور ترېنه وزګار کو خاوند ښځې صلاح وکړه برادره او خدای دې خیر کړي امیر صاحب ته نه خبره او امیر صاحب راغی کاله ته مه خوستله اور بلیږي دا جس په ټول بدنه او روټۍ نه کېدله زړه ته د خفګانه او که سوچ وکړي نوران شاه ډېره ده ګرانه امیر صاحب
مسلمانانو ظالمانو بیا ټک ټوکړلو په تبره او په غوجل کې ورلو کنستو قبره بیا یې واچو بوجۍ کې دغه خوار او داسې لوبې په خپل زوی وکړلې پلار او لنډه دا دا چې خخلو په غوجل کې او هغه رسې چې سلیک وي په ازل کې دې دنیا کې عجیبه ظلمونه کېږي او نوران شاه دا جهان ولې نورانېږي فرمایش حنیف الله حسرت او میر اکبر خان باچا کوي دیوس خان او زرین خان او علی رحمان خان دکان نمبر 6 او زرین خان او دیوس خان دکان نمبر 4 پېښور ښار پرنشت عبدالله خان او سلطان محمد خان څوک به د چا نه ګیله وکړي نو ګیله وکړي چې پلار په زوی باندې کوي داسې ظلمونه څوک به د چا نه ګیله وکړي او چې زوی د پلار او پلار د زوی سودا کوي څوک به د چا نه ګیله وکړي چې یار د یار او زوی د پلار د لاس امرینه څوک به د چا نه ګیله وکړي او که وکړي نو خپل ته د خپل د لاسه رسي عذابونه څوک به د چا نه ګیله وکړي نن په عزت به دې خپل رور حملې کوي نه او څوک به د چا نه ګیله وکړي چې اشنا ټک شي غوړوي درته دامونه څوک به د چا نه ګیله وکړي او که وکړي نو نوران شاه متره په یار باندې داونه انور سید چې په فوج کې نوکره دی د کور کلي په حال نو خبره بله ورځ په چوټۍ راغلل خپل کور ته اورېدونکي غوږ ونیسه مذکور ته په تیاره کې شکاله ته ور دننه بیا یې وکړله د روغ انځور پوښتنه پلار یې ویلې بچیا ډېر ښه حال دی زړه نوې کور کې نشته ښه احوال دی انور سید ویلې ښه څنګه حال دی نوره څه سبب دی چې ښکاره مینه شروره چې په کلي دی کتلی دی بل لور ته چې تر اوسه پورې رانغی خپل کور ته پلار یې ویلې بچیا لږ دمه شه روټۍ وخوره په ارام باندې ویده شه او ورور دې تلی کراچۍ ته د رور خواله که ژوند دی او زر به راشي بل سباله انور سید لا تسلي ورکوي پلار او روټۍ وخوره او سوده شه په قرار بیا سباله به کوو باقي خبرې یو سور شاه غم دې کړه د زړه نه لرې بې رحمې کړه قدم ورته کټ سازه دا غریبونه دی خبر په دغه راز انور سید په کټ کې سملاستو بېغمه او ستړی شوی و غریب ډېر زیات بېدمه او خیارانو چې د شپې یوه بجه شوه او راوچته د خپل کټه بې رحمه شوه نو ګل رحمان ته یې ویلې چې راپاسه څنګه کوې داسې خوبونه بې وسواسه انور سید که د خپل ورور نه شي خبره او تورې خاورې به دې واړوي په سره نو خامخا به دی د خپل وروره خبرېږي نن خبرې چېرته پټې پاتې کېږي چې سبا له دې دا بجلي ګل رحمانه او راشه نن انور صاحب وړاندې کزانه او که را بجلي ګل رحمان ښه موقع ده او د شوی دی د شپې یوه بجه ده نو ګل رحمان ویلې خبره مې شوه خوښه او چې دی مړ کړم شیخ مخابرات له مخه نو هغه تبرې را واخستو دوباره او نوران شاه پلار د زوی مرګ ته شه تیار
سو وینو کې ککر کړم دشمنا څنګه تام لکه ظالم خپل ځامنا او غرض دا چې انور سید لاړ د دنیا نه سایه ورکړه ارماني لاړ د جهانا بیا یې وړوکی کو په تبر ظالمانو او په بوجۍ کې واچو دې کافرانو بیا یې ښخ کړو په غوجل کې درور خوا کې نوران شاه نشته دی تر اصلي دنیا کې په غوجل کې دفن کړو خوبصورت اسد خان پسې واوره حکایت اوس کیسه د ګل زمین درته کومه د کاو په کراچۍ کې خپل محنت بیا جز هلته کبله مزدورینو دواخان ورته ورولېږلو خط دواخان دې سکترو د ګل زمین چې کوي پرای محال کې سکنت سوال جواب یې پسې وکړو چې زر راشه چې حصار نشي دستي شاره اوچت او کور ته مزاړون بې دلته راشه ماله چې خبر دې کړم د کور په حقیقت کوم وخت چې ګل زمین ته خط ملو شو په تلوار شرا روان هغه ساعت ګل زمین د دواخان کره نیغ راغی تر خبر مې کړه د کلي په حالت دواخان ویلې وراره خډه چې راغلې مور دې اور دې لګولې په عزت نو عالم سید سره یې کلکه یارانه ده ګل رحمان نه خبر په حقیقت وراره پلار دې دواړه روڼه دي وجلي ورسره د بې رحمي و شرارت امیر سید باندې ولاګا وتورا لاري ومنو د خدي شیطانت ور پکې د عالم سید پورا لاس ورار دا بولې کلی په قسمت ګل زمینا چې هیڅوک نکړي خبره دا خبره دان سره کړه مانت ګل زمین والی کاکا په هر څه پوه شوم عالم سید نه راته جوړ شو مصیبت نور بند ګرځي ژوند په دې دنیا کې او زه به وښیم د خپل غیرت اوس مې پرېږده چې د خپل کلي ته لاړ شمه ویلې چې زینه یې سارېږي نو یو خبره درته کوم د نصیحت چې اعتبار په مور او پلار باندې ونه کړې ځان ساته ګورې چې ونه کړي غفلت ګل زمین ویلې کاکا الله دې خیر کړي او هغه رسي چې څه لیکلي په قسمت نوران شاه ګل زمین زینه یې سارېږي د خپل ترونه یې راواخیست اجازت نوران شاه ګل زمین زینه یې سارېږي کیسه وړاندې راته وکړه چې څه کېږي او غرض دا ګل زمین ورسېد کور ته او په بدن باندې د سرې اور بلیږي او مور او پلار یې ښه په مینه غاړه ورکړه او ګرم ګرم ګل زمین نه دوی تاویږي او ګل زمین هم ورکوي ورله اعتبار او په ظاهره ورته خاندي خوشحالېږي او غریب هسې د ناکام ورته خاندي نور د قهر یې مازغه ورته یشېږي او دوه څلور ګنټې تېرې کړي په کور کې بیا یې ویلي بهر ته مې زړه کېږي په بانه باندې راووتو د کوره عالم سید پسې ورځي نه پاتې کېږي عالم سید یوازې ناستو په حجره کې
ازمره بپر د پاسه وسرخیږي کوزکه جوړاو په ځمکه ناستو چې نیټه د چا پوره شي نه بدلېږي غاړه کې ټوپکې ځړندو موږي ته ښه ډاډه دی دا یې زړه کې نه تېرېږي ګل زمین ور باندې واچو سلام عالم صاحب چې ولیدو رنګ یې زیړېږي ستړي مشو ته ور پاسېدو په مینه بیا یې وویل وراره څنګه وخت تېرېږي ګل زمین ویلې کاکا ستاسو دعا ده د خدای فضل دی شپې ورځې سبا کېږي عالم صاحب دوباره کېناست کوزکي ته او ګل زمین ور سره رو رو مشغولېږي ښه په مینه ګپ شپ ولي سره دواړه ګل زمین ټوپک ته رو رو نږدې کېږي ویل کاکا ټوپک اصلي دی که دې شی دی ډېر مې خوښ شو انګریزی راته ښکارېږي دا کال تو څومره راته ښکاري انګریزي دي دا متل دی لالي روکې نه پټېږي علم صاحب ورته ویل دا انګریزی دی نن سبا داسې ټوپک نه ملاوېږي دا کال تو څوم ورسره اصلي کارتوس دي چې سړی ترې په قسمت باندې بچ کېږي او په چل چل کې ګل زمین ټوپک ته لاس کو دانې ورکړله ویشتو ته یې جوړېږي علم صاحب ته یې ویل ځان دې بیدار کا د مور یاره زما ستا به معلومېږي نو عالم صاحب په مینتونو ورته سر شو او ویې واغسته په خپل عمر ترغړېږي ګل زمین ویل مینتونه راته مه کوه او داسې بد د پښتنو کله هېرېږي او ستا د لاسه زما دوارونه شو خورې پاکو پړۍ کې مې مازغه درته شېږي او په سینه یې ورته کېښوده ټوپک اوري عالم صاحب ورته په سرو سترګو جډېږي فرمایشي میر اکبر خان حنیف الله حضرت خان باچا کو چرګ دلته پړکېږي ګل زمین په مور او پلار پسې روان شو مور او پلار ترې نه کورونو کې پټېږي دلته کلی ټول په ډزو را خبر شو لوی واړه زاړه د کلي را چلېږي او ګل زمین ویل چې زم نه ایسارېږم او که ایسار شو مخې څه بیا خرابېږي ګل زمین موقع نه ووتو یارانو او زړه یې خپلو کراچۍ ته روانېږي او د نرانو سره خدای کوي امدادو او د غیرت په کار الله پاک خوشحالېږي نوران شاه د غیرتي سړي خادم دی او چې غیرت په چا کې وي ترې نه زارېږي
شه د سپي عمر پرې تېرېږي اوس ورځم د ګل زمین اخلم خبر او کراچۍ طرف ته تللی مسافر او کراچۍ کې ګرځېدلو په بدحال او خپل قسمت ورته پېښ کړی و جنجال 15 شپږ میاشتې دلته کړلې تېرې نو او ښې پیسې ټکې یې او ګټلې ډېرې پپلار پس روان شو هلته کې د یو سړي نه په پرسان شو غرض دا چې چا ور وښودله پته ګل رحمان نه دی خبر د حقیقته ګل رحمان چې کوم سړي سره اوسېده ګل زمین هغه سړي سره میلاو شنه په سر باندې دولت ګل رحمان باندې به اوس راځي قیامت ګل رحمان یار سره ملاستو په حجره کې ګپ شپولې مشغولېږي په دیره کې لنډه دا چې وده شو ګل رحمان ورته رسید اشنا نه به نقصان ګل رحمان بېغمه پروتو په بستر یارې پاسېدو د کټه په هنر په سینه یې ورته کېښودو ټوپک اند زړه په سر یې ویشتو کوتک ګل رحمان دلته اشنا په پیسو مړ کو په یو کوټي کې یې ښخ لکه ګیدړ کو دا خو پرېږده په پیسو مړ کو خپل یار اوس په حال د ګل زمین شاه خبردار ګل زمین ویل چې یخ مې کړو ټټره په پیسو باندې مې مړ کړو خپل پدر ما د خپلو وروڼو واخیستو بدل دا ظالم ورته ورسېد عمل ما دې خدای نه کړي په دغې ګنهګار خدای دې نه ورکوي چاله داسې پلار دا خو پرېږده اوس په وړاندې کومه تګ اسدا نوران شاته کې د غوږ سبا اوره چې خبر شي په حالات ګل زمیني را د وکړله د سوات بره سوات کې یو سړي سره دیره شو ملګرو د قدرت په ننداره شو دې سړي سره یې جوړ شو تعلقات محبت یې د یو بل سره و زیات په دې منځ کې پکې تېره سموده شوه اشنایي د دوی تر منځه خښه شوه دې سړي ورته ویلې ګل زمینه ما ته ګرانه د خپل اولاده یې نیاز بینه زما کور کې یمه لور ده اوس سنداره په نکاح یې درکوم تاله یې یاره ګل زمینه ما ویلې تا ته یار دې خبره کې مې ونه کړي انکار آخر دا چې ګل زمینې کړو مجبوره په نکاح یې ورله ورکړه خپله لوره سره دې راشلو په کور 15 شپږ کاله یې دغلته کړل تېر وخوشحاله ګل زمین د سخر نه ډېر 2 زامن ورله خدای ورکړه خوبصورته لګولې مې پوره د پته ګل زمینو په زامنو ډېر خوشحاله په دې وخت کې پکې تېر شو 100 کاله سموده چې شوه په دغه منځ کې تېره او پته نشته دی چې لږه واکړه ډېره راشه وړاندې د قدرت پوره کار ته نوران شاه مخکې به څه پېښېږي خوار ته وړاندې وګوره کارونه د اکبر خو
خوشاله پس خفگان راځي اکثر دشمنانه پس ټول شورا اوچتو په شریکه یې راغون کو ډیر دولت سره وکړه برسوات تشروان اوس به واورې عجیبه د غم بیان او برسوات کې چا نه وکړله پوښتنه او دغه سخرده ګل زمین یې ولیدله ورته وایي موږ به درکړو ډېر دولت ته چې څومره رانه غواړي دا ساعت ګل زمین موږ لره راکړه مرګ دپاره بیا یې ته په خپله مړ کړه برخورداره مرګ یې تا ته د چرګوړي نه اسان دی دا دې وکړه نن سبا درنه روان دی بې غیرته اوس ډېر ښه کړو نو دولت ته مال یې غوره کړو یې نه کتل عزت ته د خپل زوم په سر یې واخیسته حساب دومره سوچ ونه کړو دې خانه خراب خپلې لور ته داسې ویلې خنزیر او چې په کار د ګل زمین د څه تدبیر ما یې سر باندې اغوښتی دی ډېر مال مال او خوږې لورې زما ومنه دا سوال ګل زمین ویل بابا زما ذمه ده داسې نه ویل چې دا زما خاوند دی څنګه یې مړ کړمه ملګری مې د ژوند دی دې کم اصلي د خاوند نه ښه کړو ماله او د عزت یې زړه ونه کړو خیال صلاح وکړه ګل زمین ته لور او پلار پلار خدای ته دا ګل زمین شي مددګار نوران شاه نن په ځای کې بیماني شوه ګل زمین ته کور کې جوړه دشمني شوه ګل زمین په حقیقت نه دی خبره دې غریب ته په کاله کې جوړ شي شراب ښځې ویلې چې ښه ده ته دمه شه زه به چې دله تیاره کړمه زره هغه دمې ورله چې کړله تیاره ورته یې واچول زهر په هنر ماشوم زوی نغري په غاړه ناستو د مور لاس کې دارو شل په نظر نو دا ماشوم د ده زوی ډېرو چالاکه چې د مور په خوا کې ناستو دا بهادر ګل زمین ته یې پیاله یې کړه تېله ډکه یو دوه درې ګوټه یې وکړو برابر دې ماشوم کړله را منډه پلار ته وایي دا دا مسکا دغه چې دي د خطر مور مې دې کې اچولي څه دارو دي هسې نه چې درته ورسي ضرر ګل زمین شلو شکي پیاله یې توی کړه د ماشوم خبرو کړو پیا سره
مسخره الټه وکړې نور د مرګ الله بچ کو د خدای شان وخت نه و مقرره نه هغه د میچ رئیس ټوپک تلاس کو ښځې ویشتاره سادله په سره او ایماندارو خپله خوا یې په سړه کړه نوران شاه شاعره یخې کړو ټټره ښځې مړه کړه پرې تازه یې کړو ایمانه ځان سره یې کړو روان بیا ماشومانه نو بله سوات نه ګل زمین راغې مېرې ته رای محال کې د ترو دواخانو نو رای محال کې دواخان سره تېره شو ورسره دواړه زامنو ماشومانه نو یو ورځ ګل زمین ویلې چاچینو دا واړه به دلته پرېږدم په غشانه او زه به لاړ شم مزدورۍ له کراچۍ ته دا به تاسو کره اوسي په امانه او که مو خوښه وي واړه به دلته پرېږدمه ګرځولی نه شم ځان پرې خواران دې چاچي ورته ویلې ګل زمینه ستا بچي دي ما ته خپلو نه ډېر ګران او صبر وکړه دا روژه کړه دلته تېره دا اختر نه پس بیا ځه مه په خفګان د وړو له به جامې د اختر واخلې اختر راغی ښه سنبال کړه هلکان ګل زمین ورته ویل چاچي چې ښه ده د اختر نه پس به لاړ شم له شادانه ګل زمین پرېږده چې دلته کې ډېره وینو په ګړۍ کې بل ترون رحمان دا فرمایش منیر دکاندار دی یا قربانا د وطن نه راکوز شوی و مېرې ګل زمینې دلته ولیدو شو حیران او ستړي مشي دواړو یو بل سره وکړو ګل زمین شو ورته دا رنګې ګویان نو ورته وایي کاکا زه درنه یېرېږمه هسې نه راته راورسې نقصان او ته مې ترې خو اعتبار مې پتا نشته او وایي ما پسې لاسونه تر بران بدر شپې ګل زمین سره بیا وکړي رو ګودرې ټول معلوم کړو پټ پنهان ځان یې پوه کړو واپس لاړې وطن ته را خبرې کړل د ټول دشمنان ورته وایي ګل زمین دی په میره کې دواخان کره اوسېږي دا زمان که یې وجنې دا یې وخت دی ځئ چې لاړ شو نن سبا یې مرګ د چرګ نه دی آسان سخرې هم د ګل زمین کړو را خبره ویلې شاه به زه راورسوه ځان هم زامن د عالم سیدي خبردار کړل راوچت شو پسې واړه تر ګران سوزکی یې د ګړۍ نه را روان کو ورپکې وه شرګند ډېر کسان او نیمه شپه رای محال باندې داخل شو هغه شپه په کور کې نه و دواخان او په کاله د دواخان شو ور دننه ګل زمین نه شو چاپېره ظالمان ګل زمین غریب و د په بستره په بېل کټ کې ترې نملاستو ماشومان او په سینه یې ورته کېښودو ټوپک او په ودو باندې وویشت دغه زمان ګل زمین د کټاو دنګل اوچت راګوزار شول په ځمکه ناګهان ګل ویلې په ودو باندې مو مړ کړمه په ودو مرګونه نه کړي بادران
زمین ارمانی لاړو د دنیا نه او په بهار د ځوانۍ راغی خزان د ځوان نر خو په پیسو لعنتي کار دی د چا سر کړلو دننه په ګریوان نوران شاه دا دنیا پاتې ارماني ده ډېر علم د دې نه لاړو په ارمان ګل زمین ارماني لاړو د دنیا نه دا دنیا ارماني پاتې د هر چا نه دو زامن شو تینه پاتې ماشومان په جناور پسې دواړه وچني ځان ګل زمین له زیبانې ځنې تړلې دیوالو به ورته دا رنګي ویلې یا ماما مه کوه دادا مې راویښېږي نو دغه خوږ ځای ورله وتړه خوږېږي د کوم ځای نه چې به وینې څڅېدلې دغه ځای ته به وړو ګوتې نیولې او په سینه د ګل زمین دواړه غوړېږي نو پلار ته ناستې دي د کډا نه کوزېږي ای ګل زمینې بیا لمبانه واغېستلو ماشومانو ورته کټ نه پرېښودلو او په ژړا کې داسې ویلې ماشومانو اوس یې مه لمبوئ خوږ د ماماګانو تانهدار د مندني و هم راغلی اقبال خان ورته ولاړ غریب نیولی او په نامه اقبال یادېږي مشر خان دی او په غریبو باندې ډېر زیات مهربان دی اقبال نیول په غېږ کې ماشومان راوچتې کړل د کټا یتیمان او بیا یې ورکړلې 500 روپیانو ورته وایي بچو مه وهئ سلګیانو او اقبال خان دواړه نیولي وو په غېږ کې هم په خپله ورسره ناستو په ریګ کې اقبال دلته ماشومان کړلو قلار خلکو زر زر ورلا ولمباو پلار او په طرف د مقبرې یې بیا روان کو په خټکلي کې دفن یې د غزمان کو او د خټکلي مقبره کې یې د قبر ماشومانو له دې ورکړي الله صبر دا د غم کیسه په دې ځای کې ختمېږي او نوران شاه طوفان له تاس رخصتېږي دن کو پرنش دیوس خان او زرین خان دکان نمبر 4 پیور خار او دویم دکان بدرس بس اسٹاپ د سرو شرابو پیمانو باندې دي اور لګي چاشنا نوي میخانو باندې دي اور د سرو شرابو پیمانو باندې دي اور لګي چاشنا نوي میخانو باندې دي اور لګي فرمایش یې ګل گلزار مثال خان حنیف الله حضرت او ګلشاد کوي څوک چې په بد نظر پې ګوري زما ښکلي یار ته څوک چې په بد نظر پې ګوري زما ښکلي یار ته په هغه سترګو په لیمو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي پیخانو باندې دې اور لګي د سرو شرابو پیمانو باندې دې اور لګي چې اشنا نوي میخانو باندې دې اور لګي خوشحالي دادا چې دې دل پکې د ښکلي وشي خوشحالي دادا چې دې دل پکې د ښکلي وشي چې دې دل نوي خوشحالو